دوستانو سلامونه. بعضې وخت کې موږ په فیسبوک کې په یو پوسټ باندې کمنټ وکړو، نظر ورکړو او یا هم لایک کړو، نو بیا هغه ویډیو یا هغه پوسټ زموږ وروسته چې په کار شي نو له موږ نه ورک وي. نو تاسې کولی شئ بالکل چې هغه پوسټ که لیکنه وي، که ویډیو وي او یا هم کوم انځور وي، خو په شرط د دې چې تاسې لایک کړی وي او یا هم نظر مو پرې ورکړی، تاسې یې بیرته پیدا کولی شئ. هغه لپاره به تاسې خپل د اکاونټ سیټینګز ته لاړ شئ. سیټینګز ته چې لاړئ، هغه نه وروسته به تاسې دلته لاندې راشئ او اکسس یور انفارمیشن په دې به کلیک وکړئ. هغه نه وروسته بیا ګورئ دلته ریسنټ اکټیویټي، لایکس اینډ ریاکشنز، پوسټ یو هیو ریسنټلی لایکډ اور ریاکټډ ټو، یعنې هغه پوسټ یا پوسټونه فعلا خو دلته یو دی چې تاسې پې همدغه اوس یو ریاکشن تاسو هغه کړی او یا هم لایک کړی مو. نو تاسې که غواړئ چې ډېر هغه وکړئ، دا فعلا یو دانه دی، نو تاسې به په مینج انټراکشنز په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو، دلته به تاسو ته ټول کمنټس ګوره بره لیکلي دي، کمنټس اینډ ریاکشنز. نو دلته چې څومره هغه تاسې مثلا تاسې که لایک کړی وي یا مو نظر ورکړي، دلته به ټول هغه ستاسې مخې ته راشي. نو که غوښتل مو چې بیا مثلا هغه ډیلیټ کړي در سره، په دې ټکو به کلیک وکړئ، ډیلیټ یا ان لایک کړئ، یعنی نو بیا به تاسې چې کله مو کلیک وکړه، تاسې به ان لایک باندې کلیک کړئ. ان لایک باندې چې مو کلیک وکړه، هغه به هغه کوم پوسټ ته چې تاسې لایک ورکړی دی، لایک ورکړی و، هغه به هغه شي. او که غواړئ چې وایي زه یې ګورم، مثلا کوم پوسټ ته ما لایک ورکړی، نو بیا به په ویو باندې کلیک وکړئ. ویو باندې چې مو کلیک وکړه، هغه پوسټ به که ویډیو وي، که انځور وي او یا که کوم لیکنه وي، ستاسې مخې ته به راشي. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي، در سره لایک یې کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ، موږ سره یې د کامنټ له لارې شریک کړئ. نو که چینل ته نوي یاستئ، در سره سبسکرایب یې کړئ چې په راتلونکي کې هم داسې نور ویډیوګانې هم در سره شریک کړم. تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربان رب سپارم.